کونړ د افغانستان په ختیځه خوا کې پروت دا ولایت کونړ د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري چې شمال ته یې نورستان، سهیل ته یې ننګرهار. د جمال الدین افغان چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغه ښایي ځینې خلک به د کونړ په معنا نه وي خبر. دا ټول شنې وي، دا د ونو نه خالي شولې، دا ووهل شول دا ځنګلونه دلته تر سرکه پورې، بلکې د سیند تر غاړې زیاتره بوټي خونان او غوړاڅ کې وو او په کونړ یې شهرت پیدا کړی. خو مګر په کل پکې د نورو لباسونو په نسبت خرڅلاو زیات دی، ځکه چې د کونړ غرونه د هندوکش د لویې سلسلې برخه ده چې جمال الدین افغان په 1429 زیږدیز کال د کونړ کې په کرهڼه او مالدارۍ باندې بوخت و چې په وروستیو کلونو کې زموږ ډېری ځوانانو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده. لکه دا دوه سیندونه چې د اسداباد په زړه کې سره یو ځای شوي. ځایي ټولنې په عمومي توګه د پښتو ژوند او دود ژوندی ساتلی. کونړ د افغانستان په ختیځه خوا کې پروت دا ولایت د خپل ناکرار ځمکې بډایه تاریخ او خوځنده کلتور لپاره پیژندل شوی. کونړ د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري چې شمال ته یې نورستان، سهیل ته یې ننګرهار، لویدیځ ته یې لغمان او په ختیځ کې د خیبر پښتونخوا سره 115 کیلومتره ګډه پوله لري. کونړ شاوخوا 4500 کیلومتره مربع مساحت لري او د نفوسو شمیر یې کلونه وړاندې 15,8240 اټکل شوی. کونړ ولایت د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ لري. ښایي ځینې خلک به د کونړ په معنا نه وي خبر. کونړ په شکل له 2 کلمو څخه جوړ شوی چې نورستانیانو به ورته کونړ وایه او په نورستاني ژبه یا لهجه یې معنا د خونه دره یا زیتون دره ده. د غرونو دا لمنې چې دا ګر چاپېره داسې وینې، دا ټول شنې وي، دا د ونو نه خالي شولې، دا ووهل شول دا ځنګلونه دلته تر سرکه پورې، بلکې د سیند تر غاړو پورې خونان، څېړۍ او اوږې ورته وایي، یو بل بوټی دی، دا بوټي به پکې ولاړ، دا ټول ځنګلې وي. خو له بده مرغه چې څه د جګړو او څه د ناامنیو او څه د خلکو نافهمۍ او یا د خلکو نه پاملرنې دغه ځنګلونه تقریبا زموږ نه واخیستل. تاریخي اسناد او ځینې نور شواهد داسې ښایي چې ډېر پخوا د کونړ دره د غرونو څخه نیولې ان د کونړ سیند د غاړو پورې په ګڼو ځنګلونو پټه وه چې زیاتره بوټي خونان او غوړاڅ کې وو او په کونړ یې شهرت پیدا کړی. د کونړ غرونه د هندوکش د لویې سلسلې برخه ده چې د تګ راتګ ستونزمنې لارې لري. ځنګلونه یې د لوړو نښترو او څېړیو ډک دي. کونړ سیندونه نه یوازې دا چې د اوبو یوه حیاتي سرچینه ده، بلکې د دې ولایت طبیعي ښکلا ته یې هم وده ورکړې. د دې روښانه بهیدونکو اوبو د هغې په څنډو ښکلي ترتیبات رامنځته کړي، لکه دا دوه سیندونه چې د اسداباد په زړه کې سره یو ځای شوي. د کونړ سیند د 4000 مترو په لوړوالي د ختیځ هندوکش له بیخه چې د واخان او یارکن ناوې سره نښلوي سرچینه اخلي. د کونړ سیند د افغانستان د سترو سیندونو له جملې څخه دی چې تر امو وروسته لوی مقام لري.
د کونړ سیند په تاریخي اثارو کې په لومړي سر کې پراسا شهرت لري. نو طبیعي ده چې د تجارت د برېښنا د انرژۍ او توریزم له پلوه د هیواد یوه شتمنه اقتصادي سیمه ګرځېدلی شي. د طبیعي ښکلا سربیره کونړ د خپل بډایه کلتوري میراث لپاره پیژندل کیږي. ځایي ټولنې په عمومي توګه د پښتو ژوند او دود ژوندی ساتلی. په دغه دکان کې یا د پکول جوړونې ځای کې مختلف لباسونه جوړیږي، خو مګر پکول پکې د نورو لباسونو په نسبت خرڅلاو زیات دی، ځکه چې د کونړ یو کلتوري لباس دی او بل اوس تیر په نسبت اوس امن دی. د نورو ولایتونو سیلانیان راځي، دغه شان میلمانه راځي، هغوی ځان دپاره اخلي، د کورنۍ دپاره یا د ملګرو ته دپاره د ډالۍ په شکل اخلي. نو د نورو لباسونو په نسبت د پکول خرڅلاو اوس زیات دی. د کونړ پکول د دې ولایت د کلتور یوه ځانګړې برخه ده چې سپینګیري او ان ځوانان یې هم په سر کوي او په مختلفو مراسمو کې د غوره ډالۍ په توګه ورکول کیږي. کونړ شاوخوا 19 لوی قومونه لري: سالارزي، ساپي، مومن، مامون، مشواني، سادات او داسې نور. کونړ اصلا د ډیرو قومونو کور دی. دلته 14 لوی قومونه او 4 نورې وړې قومونه یا خیلونه ورسره چې په جمله 19 کیږي، دا پکې ژوند کوي. خو دا ټول قومونه یو د بل سره په ورورۍ ژوند کوي او په ډیرو سیمو کې داسې چې ټول قومونه سره مختلط وي، یو قوم د بل قوم په منځ کې اوسیږي او ګډ ژوند لري. د دې ولایت اکثره خلک پخوا په کرهڼه او مالدارۍ بوختو، خو اوس یې بیلابیلو کارونو ته مخه کړې. زمونږ ډېری هیوادوال او بالخصوص د کونړ اوسېدونکي په تیرو کلونو کې په کرهڼه او مالدارۍ باندې بوخت وو، چې په وروستیو کلونو کې زمونږ ډېری ځوانانو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، چې الحمدلله موږ د لیسانس ماسټر ډاکټر او ان تر پی ایچ ډي پورې د زده کړو خاوندان لرو. په وروستیو کې نه یوازې دوی چې په کرهڼه او مالدارۍ باندې کار کوي، بلکې زمونږ دغه ځوانانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په لوړو پوسټونو باندې دندې موندلې دي، په کار باندې بوخت دي او د دې ترڅنګ ډېری ځوانانو ځان ته د خپلو کاروبارونو او تجارتونو زمینه سازي کړې ده. دا چې کونړ یو لرغونی ولایت دی، مشهوري سیمې او تاریخي ځایونه یې. په مرکز صداباد کې د چغان غونډۍ، په اسمار کې د سانکۍ غونډۍ او په وټکوټ کې د شامیرکوټ کلا، د پشت مشهوره کلا او نور تاریخي ځایونه د یادونې وړ دي. کونړ پخوانی دا ځینې روایتونه خو داسې دي چې کله د چنګیزیانو او راځه دلته راغلله، نو دغه مخامخ غر چې تاسو ته معلومیږي دلته چغان وایي، چې دا د هغه یو کس و چاغتای په نوم باندې او دلته د هغه حکمراني وه. نو په دغه ځای کې مېشت د دې نه مخکې هم په کونړ کې د بودایانو ډېر لوی هغه باستاني اثار چې کوم دي هغه په د کیرالي په هدیرې کې او د غره چغان په دغه سیمو کې دلته پیدا شوي دي. د بودایانو لوی بوتان دغه ځینو سیمو نه راوتلي دي او د هغوی د معبدونو هغه ځینې د ودانیو هغه تیږې چې وي هغه تر اوسه پورې په دغه ځای کې ډېرې زیاتې وي، ګرچې د وروستیو کې چې د کله ګډوډي شوې ده نو هغه ډېرې تیږې هم له منځه تللي، هغه تاریخي تیږې چې دغه د بتخانې یا د هغوی دغه عبادتخانې لپاره پکار شوي وي او هغه د هر ځای لپاره خپله ګټه وه چې د برنډې او د ستنو او د کونجونو د دې هر لپاره خپلې ګټې تراشل شوي او معلومېدلې. ګیرحالې د شهیدانو څلی دا غمیزه په 1458 کال د حمل د میاشتې په 31 نیټه د وخت پاچا د نور محمد ترکی په امر چې شاوخوا 1260 تنه پکې شهیدان شول رامنځته شوه. د 1458 د حمل په 31 نیټه باندې چې دغه واقعه وشوه، ډېره غټه واقعه وه چې دې کې 1260 کسان د دې کیرحالې د کلي اصلي اوسیدونکي دي چې زموږ پلار پکې هم موجود دی
او نور هغه میلمانه چې په دې کې موجود وو چې تعداد یې زموږ کلي ته نه دی معلوم او نامعلوم و چې هغې مثلا موږ ته حساب معلوم نه شو نو هغه نامعلومه کسان پکې هم ډېر دي دا ډېره یو ناوړه پیښه وه چې وشوله او په دې باندې موږ ته ډېر سخت درد او غم را رسېدلی دی په دې کې اوس زموږ په دې کلي کې 2 دانې غټې ډېرې دي چې یوه دغه ده یوه د دې خوا ته دغه بله ده او لږ لږ تعداد چې 20 کسان 13 کسان 15 کسان چې مختصرې ډېرې په کلي کې هم شته دی خو په خاص ډول په تیرو 3 لسیزو کې چې کومې ناخوالې زموږ په هیواد اسلام او هیوادپاله خلکو راغلي نو کونړ هم د دغه ناخوالو او بربادیو څخه په امن کې نه و په دې وروستیو کې چې اسلامي امارت واکمن شوی په هیواد کې سوله او امنیت په پراخه کچه د ډاډ وړ ګرځېدلی نو په خاصه توګه د کونړ هره سیمه د لریو پرتو سیمو ولایتونو او ان د بهرنیو سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلې کونړ د افغانستان یو د هغو ولایتونو څخه دی چې بشمیره ښکلاوې لري هر ساحه او هر ځای طبیعي ښکلاو پوښل شوی دی په همدې اساس باندې په همدې مورد باندې لکه څنګه چې موږ د مرکز اوسېدونکي یو موږ همدغه شان د خپلو ملګرو په شتون کې دغه شان د افتوار یو پلان موږ لرو چې داسې ساحو ته ولاړ شو چې موږ نه وي لیدلي حقیقت دا دی چې داسې ساحې په کونړ کې اوس هم شتون لري چې د هغې ته زموږ رسېدګي نه ده شوې او موږ لیدلي هم نه دي خو د کونړ ولایت اوسیدونکي په پښتو، پارسي، ګوجري، نورستاني او پشهي ژبو خبرې کوي چې خپله او عامه ژبه یې پښتو ده. د لرغونو ولایتونو څخه دی چې اکثره پکې پښتانه اوسي او یو غرنۍ سیمه ده خلک یې پښتانه دي. د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو ځایونو څخه راغلي څه اصلي اوسېدونکي او څه نور ورته راغلي دي نو دا ټول د کونړیانو په نامه یادېږي. څوک چې د دې ولایت تذکره لري دلته پیدا شوی وي پرونه نیکونه یې ژوند کړی وي او اوس هم ژوند کوي نو موږ هغې ته کونړیان ویو. کونړ یوازینی ولایت دی چې د هېڅ ډول ملتي ترکیب په حساب باندې چا سره نه تعصب لري او تر اوسه پورې دا نه ده ښودل شوې چې کونړیان به خدای نه خواسته د ملتونو په وړاندې د نورو په وړاندې که څه هم کونړ یو غرنی ولایت دی خو د دې ترڅنګ دې ولایت په خپله غېږه کې د علم لویې هستۍ هم زیږولي. کونړ ډېر علمي شخصیتونه لري. د هغه د جملې نه زمونږ او تاسې ټول د هغه د نوم سره اشنا یاستو سید جمال الدین افغان چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د هغه په نامه باندې علمي ځایونه شتون لري. موږ په کونړ کې سید بهاءالدین مجروح، سید شمس الدین مجروح، میرمن مستوره شال چې هغه د اسمار ولسوالۍ د شال وه او دلته ورته نور درانه علمي شخصیتونه شته. علامه سید جمال الدین افغان په 1429 زیږدیز کال د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په یوه دینداره کورنۍ کې زیږېدلی. دی د اسلامي نوښت بنسټګر او یو فعال سیاسي غړی و چې د اسلامي ملت پالنې یو مخور پلوي و. سید جمال الدین افغان په 1815 زیږدیز کال د پان اسلامیزم غورځنګ په جوړولو بریالی شو. د علامه نظریه او مبارزه په اسلامیت ولاړه وه. سید جمال الدین افغاني په 9 مارچ 1809 زیږدیز کال کې په استانبول کې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړې او همدغلته په استانبول کې خاورو ته وسپارل شو. د 1944 زیږدیز کال په وروستیو کې د افغانستان د دولت په غوښتنه د هغه جسد بیرته افغانستان ته ولېږدول شو او کابل پوهنتون په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو چې هدیره یې بیا په ګنبدې وپوښل شوه. په دې سفر کې له موږ سره د یو ځای کېدو مو نړۍ مننه. درنو لیدونکو تاسې د کونړ ولایت په اړه ځینې معلومات وکتل خو دا بسنه نه کوي او موږ به دا لړۍ دوامداره ساتو. د کونړ د ښکلا د مبارزې ځایونه او ډېر څه به درته په ویډیویي شکل وړاندې کړو. موږ هیلهمن یو چې د دې رابرسېره کولو له لارې د دې پام وړ سیمو پیچلتیاوو او امکاناتو باندې رڼا واچوو او موږ تاسې هڅوو چې د کونړ ولایت ترڅنګ د ټول هیواد په اړه زده کړې او ملاتړ ته دوام ورکړئ.
Thank you.